السلام علیکم زم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله په پوره ملک کې 15 نور کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایټا بورډ اف گورنرز د اجلاس صدارت وکړ. آرمی چیف جنرل قمر باجوا د لاجسټک انسټالیشن دوره وکړه. بلاول بټو زرداری په دیامر کې انتخابي جلسې ته وینا کړې ده. د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د اجلاس صدارت کړی دی. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سراج الحق په بونیر کې اجتماع ته وینا کړې ده. د مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام په پیښور کې د کارکنانو کنونشن ته وینا کړې ده. د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې د عوامو د تعاون نه بغیر د کرونا وایرس مقابله ممکنه نه ده. جو بایډن د امریکای 40 صدر منتخب شو. په امریکا کې په یو کور کې د 14 زامنو نه پس یو ماشومه پیدا شوې ده. د امریکای نوی منتخب شوی صدر ته په 2008 کې د هلال پاکستان تمغه ورکړې شوې ده. په جلاله کې د سویګیس په افتتاح باندې د پی ټی آی او مسلم لیگ د کارکنانو ترمنځ لویه جګړه شوې ده. پولیس په مشتعلو کارکنانو باندې لاټھی چارج وکړ. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله 15 نور کسان مړه شوي دي. د سره په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د مریضانو شمیره 3,63,101 ته رسیدلې ده. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمیره 19,110 ته رسیدلې ده. تر اوسه پورې په ملک کې په مجموعي تور باندې د کرونا وایرس له کبله 6,902 کسان مړه شوي دي. بلې خواته د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې د عوامو د تعاون نه بغیر په کرونا وایرس باندې قابو موندل ګران دي. په پوره دنیا کې کرونا وایرس دویمه لویه حمله کړې ده. د زیاته کړې ده چې عوامو لا پکار دي چې په احتیاطي تدابیرو باندې د سختۍ سره عمل درآمد وکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایټا بورډ اف گورنرز د اجلاس صدارت وکړ. د اجلاس ته د خپلو خبرو اترو په دوران کې وی چې د ایټا مسایل به په ترجیحي بنیادونو باندې حل کولی شي او د ایټا استعداد به نور هم زیاتولی شي. د مختلفو ټیسټونو دپاره ایټا د حکومت با اعتماده اداره ده. آرمی چیف جنرل قمر باجوا د لاجسټک انسټالیشن د دورې په موقع باندې د پوځي ځوانانو سره ملاقاتونه وکړه. کتونکو په سکرین باندې تاسو په دې تصویر کې د دغه ملاقاتونو مختلف مناظر ګورئ. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په دیامر کې یو انتخابي جلسې ته وینا کړې ده. د په دې موقع باندې وی چې حکومت به ارومرو کور ته لیږلی شي. دا حکومت نور د قام او ملک دپاره ناقابل برداشت دی. د زیاته کړې ده چې د ګیلګت بلدستان د انتخاباتو نه که د اپوزیشن د ویستلو کوشش وشو نو د دې نه به دا مطلب اخلو چې داندلي وشوه. د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا پل رحمان په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د اجلاس صدارت وکړ. په پی ډی ایم کې شامل د ټولو جماعتونو نمایندګانو په دې اجلاس کې حصه واخیسته. په اجلاس کې میاں نواز شریف او آصف زرداری په ویډیو لینک باندې شرکت وکړ. وروسته مولانا پل رحمان میډیا ته بریفینګ ورکړ. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق په بونیر کې اجتماع ته په خپله وینا کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ کور ته د لیږلو نه پس اوس د عمران خان کور ته د لیږلو نمبر راغلی دی. د زیاته کړه چې پی ټی آی او عمران خان د تیرو دورونو تسلسل دی. پی ټی آی د ملک بیړه غرق کړه. د پی ټی آی حکومت د ملک او قام د پاره نور ناقابل برداشت جوړ شوی دی. د مسلم لیگ نون صوبایي صدر انجینیر امیر مقام په پیښور کې د کارکنانو کنونشن ته وینا کړې ده. د وی چې د پی ټی آی حکومت در حقیقت د غلو حکومت دی. کتونکو په سکرین باندې تاسو په دې تصویر کې ګورئ چې د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی د معاون خصوصي کامران بنگش سره د حلقې یو عام سړی مصافحه کوي او دته په خیر راغلی وایي. جو بایډن د امریکې په تاریخ کې په اولنی ځل باندې د صدارت په انتخاباتو کې د ټولو نه زیات اوټونه اخیستي دي او دغه رنګ دی د امریکې شپږ څلوېښتم صدر منتخب شوی دی. کتونکو په سکرین باندې تاسو په دې تصویر کې چې دا کم د ټریفک جیم وینئ دا د پیښور جی ټي روډ دی. د اطلاعاتو مطابق په امریکا کې د یو 45 کلنې زنانه د 14 زامنو نه پس لور شوې ده. وایي چې په دغه خاندان کې د لور په پیدایش باندې زبردست د خوشحالۍ اظهار شوی دی. په جلاله کې د سویګیز د افتتاح په سلسله کې د پی ټی آی او مسلم لیگ د کارکنانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د پی ټی آی وزیر مملکت علی محمد خان په جلاله کې د سویګیز د ټی بی ایس افتتاح کول غوښتل. په کومه چې مسلم لیګیانو ته دا اعتراض و چې دا منصوبه په تیر دور کې د مسلم لیگ وفاقي حکومت د ایم پی ای جمشید خان په نوم باندې منظوره کړې وه او د دې منصوبې د افتتاح حق ایم پی ای جمشید خان محمد ته حاصل دی. بلې خواته په دې سلسله کې د پیښور های کورټ هم د جمشید خان محمد په حق کې فیصله ورکړې ده. د اتوار په ورځ باندې چې کله د پی ټی آی کارکنانو د ټی بی ایس د افتتاح دپاره د وفاقي وزیر مملکت علی محمد خان د نوم بورډ ولګاوه نو د پی ټی آی د کارکنانو په دې حرکت باندې د مسلم لیگ کارکنان سخت غصې واخیسته او دغه رنګې د پی ټی آی او مسلم لیگ د کارکنانو د جګړې له کبله د جلاله بازار میدان کارزار جوړ شو.
د دواړو جماعتونو کارکنانو په یو بل باندې زبردست پتراو وکړ او په یو بل باندې د ډنډو ګزارونه وکړه. پولیسو د امن او امان د برقرار ساتلو دپاره د دواړو جماعتونو په کارکنانو باندې زبردست لاټي چارج وکړو او هوایي پایرنګي هم وکړو. د لاټي چارج او د کارکنانو په یو بل باندې د پتراو په نتیجه کې په درزنونو کارکنان زخمیان شو، کم چې د فوري علاج دپاره هسپتالونو ته ورسولی شو. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ د لوی الله په امان. پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټن ګوته کېږدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.